نن ستا په ملک کې څومره فتنې او فساد چې مونږ خلقو په دې قوم کې د دین په نامه اچولی دی، دومره فساد او فتنې په مخ د ځمکه بل ځای کې نشته. مونږ اچولی، تاسو قوم مونږ هم د دین په رنګ کې دوکه کوو. مونږ ستا دا عقیده ده چې که دې بجلیګر مولا له مې څه ور نه کړه نو جوړ زغر کېږم. داسې وایي که چې قربان دې شم یادونه به مې نه وبه. دلته یو بزرګ مونږ سره ناسته ده، یو درېوال دا تیراواله پریدی راغی، هغه 15 روپۍ ورکړي چې قربان دې شم صاحب یادونه به مې نه وباسه. یا الله دا کامیاب کړه، خدای دا کامیاب کړه. و چې هغه پریدی لاړو لاس مې ولا تاو کړه، 15 روپۍ مې ترې واخیستې. ما ته ما خدای دې خونه ورانه کړه، ما ته وې ما پرېږدم دی نه به د 3 روپو مچۍ راوغوښته او 2 روپو چای. مال عزیز زما پیسې تا نه درکړي، دا خدای دا پریدي ورک کړه، ما مونږ له خو یې نم رانه کړه. کلاو غوږونه کوي، کلاو د دین په رنګ. نن خلق وایي چې دیوبند علما چې دي دا اولیاء نه مني، بزرگان نه مني، پیران نه مني. ٹھیک ده؟ د دیوبند علما اولیاء نه مني، بزرگان نه مني، پیران نه مني. په کلاو غوږونو بیا واورئ کم عالم چې اولیاء نه مني، بزرگان نه مني، کرامت د اولیاء نه مني، هغه عالم مسلمان هم نه دی. خبره خلاصه شوه. اوس که داسې څوک بیا راغی دا ده د طاهر القادري خبره وکړه، طاهر القادري ماجري نشته، دا سوچ سمجھ سکیم دی د ضیاء الحق، دا د پیرنګیانو شاګرد دی. پیرنګي اصول داو چې قوم جنګوا او حکومت کوا، دا د پیرنګي اصول چې قوم جنګوا او حکومت کوا. ضیاء الحق شیعه سنی فساد، دیوبندی بریلی فساد، دا ضیاء الحق قصدن جوړ کړی دی چې دا قوم او مولیان او پیران سرنختی وي چې ما ته مخه نه وي. زما په دې خبرو پوهېږئ؟ د دیوبند علما په خدای قسم چې ژوندي اولیاو، مولانا اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه د ځمکې په سر به د اشرف علي عمره ولی پیدا نشي. د هغه یو کرامت درته ووایم، د پیرانو روټي خلاص مولیان پیدا کړي، روټي خلاص که نه جي. نو هغوی راپاسې چې وروڼو کرامت دا د رحمتونو ډېرې نه پلانې ماښام کرامت. زه درته وایم کرامت خو اول تاسو پېژنئ نه، معجزه پېژنئ نه، بیا معجزې او کرامت کې فرق پېژنئ نه چې معجزه څه ته وایي او کرامت څه ته وایي. راشئ که نه تاسو دا د لوړګي خلق کم از کم دا بازار سره جفت شئ. لوی عالم ستاسو په دې جومات کې خطیب او امام دی، لوی عالم. خدای بندګانو که بل وخت اوزګار نه یئ، د شپې خو اوزګار یئ، دا فرقونه خو ترې زده کوئ که نه چې معجزه څه ته وایي، پیغمبر څه ته وایي، رسول څه ته وایي، نبي څه ته وایي، کتاب څه ته وایي، قرآن څه ته وایي، بیا قرآن ته قرآن ولې وایي. دا فرق درځي. پوډرو په پیسو کې چې ته زکات وباسې او ما ته یې راکې، په دغه پیسو به تازه وبخلی شم. شراب نن اعلی شراب ستا په قبایلو کې خرڅېږي. ورشئ جمرود او دره دا ډیپو دی لوړګي نه خبر نه یم، ډیپو دی. دا شراب خرڅونکی پلیت چې مردار شي او صاحبان راغلی دي دوا وکړه چې خدایه ویې بخې. ماښام زه چې لاړ شم درې ته دوا وکړه چې خدای بخې، وطن دعا وکړئ چې یا الله
په څلور بولي کې، قبر د لرمانو تنور کې، قبر د اور تنور کې، دا د قوم او د ملک او د ملت دشمن. ستا سقاط ما په زندګۍ کې سقاطونه او زکاتونه د چا نه دي اخیستي، په زندګۍ کې مزدوري مې کړې ده، تجارت مې کړی، محنت مې کړی، تر ننه پورې کوم، توکړی برید ګرځم، والله که د ضیاءالحق دغه بورې ښځې پروام لرم. محنت کوم، زه چې خپله روټۍ خورم ستا څه پروا کوم؟ ستا د دې خیبر یو څو مالدار دي ما ته وایي چې مونږ له په ښه نظر نه ګورم، زه ستا څه پروا نه کوم. د روټۍ تمهدار دی نه یم، د جامو دی نه یم، د پیسو دی نه یم، د څادر دی نه یم. زه تا له ولې به راځم؟ رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه ووی چې کله کله زما دربار ته راځه. هغه وی زه وی او ورته نن په ترخ کې مې جانان په لاس کې مې جان دی، نن په ترخ کې مې جانان په لاس کې مې جان دی، ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی. اورنګزیب بادشاه زه د محمد رسول الله تصویر په ترخ کې ګرځوم، په زړه کې ګرځوم، او د مایو جام په لاس کې ګرځوم. اورنګزیبا والله زه تا خپل غلام ګڼم، نو غلام چرېم ګویا کې قربان، آقا غلام ته نه راځي. ته زما غلام یې، زه به ولې تا ته راځم؟ نو عزیزانو عرض مې دا و چې غوږونه کلاو کوي، غوږونه کلاو کوي. اوس پټکی دی، یعنې ده به پې څومره خواري کړې، پټه یې ول جوړه کړې ده، بیا یې سپري کړې ده، بیا داسې غوړ هلکه دا څه په غم اخته یې چې ته پټه دې جوړه کړې ده چې دغه ښکارمه. ما ته چارې دا رومال مال خو بس بې تکلیفه شی دی، دغسې یې راتاو که سر نه، که مونځ وخت راغی مسله ده ویې غوړوه، که مخ لاستي وینځل بوسه وچې کپې، که نه جي پټکې دې خوا وګورئ. کرامت درته ووایم د دیوبندي علماو مولانا اشرف علي لیکلي دي چې یو بزرګ له بل سړی راغی، ورته یې ووایي چې د قبر حال به څنګه راته معلومیږي چې قبر کې لاندې څه کېږي؟ بزرګ ورته وویلی چې بچیا که څو ورځې پس زه مړ شومه نو په قبر کې لاندې په لحد کې ما سره قلم او کاغذ کېده. څه شی را سره کېده؟ او 3 ورځې پس بیا راشه نو چې په ما لاندې څه تېر شوي وي هغه مې په کاغذ لیکلي، او په 3مه ورځ د قبر د پاسه به زما کاغذ پروت. کرامت خرق العادت ته وایي، د ولي نه خلاف عادت یو کار صادرېدل دې ته کرامت وایي. بزرګ چې مړ شو دې سړي ورسره قلم او کاغذ په قبر کې کېښود. په 3مه ورځ چې ورغی نو ورته یې لیکلي د لاندې نه چې بچیه د قبر معامله ذوقي وه. ذوقي معنا سکلو سره تعلق لري، سکلو سره. که زه اوس تاسو ته ووایم چې خوږ شی څه ته وایي، تاسو تپوس وکئ خوږ څه ته وایي، زه وایم خوږ شی د ګوړې غوندې شی، د چینو غوندې. تاسو عمر کې ګوړه او چیني چېرته خوړلې نه، نو تاسو به وایئ چې ګوړه او چیني څنګه وي؟ مونږ خو والله که خوږ شی پېژنو. نو که زه ټوله ورځ تقریر کوم په خوږ شي نو تاسو به پې پوه شئ. او که لږه غوندې ګوړه مې درکړه او درته مې وایي چې خوږ شی دې ته وایي، بیا خو به پې پوه شئ. هغه لیکلي وو چې بچیه د قبر معامله ذوقي وه، ما وسکله او ته را روانې قبر ته ته به یې موسکې. که زه هر څومره بیان درته وکړم نو په بیان به ستا په سمج کې را نه شي. ذوقي معامله وه په قبر کې چې ما سره څه وشو، ما وسکله او ته به یې راشې په سترګو بیا وګورو. اوس نصیحت مې درته دا دی چې جناب محمد رسول الله چې د قبر متعلق
په حدیث کې څه لیکلي دي په هغې 14 یقین لره والله چې ما سره امغه مې میلاو شوه چې کومه معامله په حدیث کې ما لیدلې وه. زما په خبره پوهېږي؟ دې ته وایي کرامت بعد الموت. دا د دیوبندیانو ایمان دی او دیوبندیانو عقیده ده. زما په خبره پوهېږي؟ دوی بیا څه روټي خلاص را پیدا کړي. هغه روټي خلاص چې هغه ورځې په جمرود کې تقریر کړی دی او چې دا دیوبندیان چې دي دا کرامت او بزرګي نه مني دا کافر دي. هغه یې تپوس وکړي چې بله ورځ په 400 کې ضیاءالحق راغلی و 15 لکه روپۍ چې تا په کومې خوشحالۍ کې واغست. ما په خبره هغه د مردان ماما چې راغلی و او په جمرود کې تاسو غوندې قمقل دوکه کول هغه ته وایه چې د نثار خان وزیر په ځای کې ضیاءالحق له چې ته ورغلی وې 15 لکه روپۍ دې په کومې خوشحالۍ کې واغست. او بیا دې ضیاءالحق ته ووایي چې دا منشیان مونږ پسې مه ګرځوه چې زمونږ جانچ پړتال کوي مونږ ورته منشیان نسو ساتلی په خپله بیا خرڅ کوو. مطلب یې دا و چې حساب رانه بیا مه غواړه الغټ من الغټ ولو کان پیشو سره. دیوبندیان کرامت نه مني او دیوبندیان بزرگان نه مني. دا د دیوبندیانو عقیده ده. واورئ د دیوبندیانو عقیده درته ووایم. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چاته چې مونږ او تاسو څه وایو پیرانې پیر صاحب دی لګیاو تقریر یې کولو واز یې کولو. پیران دې ته وایي صاحبزاده وویلی چې خلک وایي چې پیران بازار له څنګه راځي. پیران به بازار له نه راځي والکه نه به راځي. یعنی پیر ته وایي چې همیشه به زه به درځم او ستا له خپې مې به سپم را سپم ته به نه راځي. بازار نه پیران به شراب خانو ته ننوځي. پیران به د جوارۍ پړونو ته ورننوځي. پیران به د پوډرو بټو ته ورننوځي او ورته به تقریر کوي خپله غاړه به ازادوي. جناب محمد رسول الله نه دا پیران لوی دي؟ جناب محمد رسول الله به در په در په کافرانو پسې د کافرو په کوڅه کې ګرځېدلو که نه ګرځېدو به په جنګ بدر کې په خپله ولاړو او د غشو بارانو پې په جنګ احد کې د اسلام دپاره خپل غاښونه مات کړي وو که نه. په غزوه خندق کې ګنتي راخستې وه او اعلان شوی چې په مدینه حمله کیږي. نو جناب محمد رسول الله د صحابو سره ګنتي راخستې وه په خپله مورچې کنلې روټۍ نه وه د 3 ورځو نهر و. صحابو د لوږې نه په خېټې پورې کاڼي تړلي وو. جناب محمد رسول الله ته نن 3 ورځ د خېټې پورې کاڼي تړلي وګوره. پیغمبر ورته لمن اوچته کړه نو هغه 2 کاڼي خېټې پورې تړلي وو. صحابو ته یې وویل چې ستاسو څه خیال دی چې ګینې پیغمبر روټۍ خوړلې ده او تاسو وږي تاسو د 3 ورځې نهر یې او په خدای قسم زه 2 ورځې وشوې چې وږی یم. 2 ورځې وشوې بازارونو ته به راځي په دوکانونو به ګرځي. تبلیغ والا نن خلق د تبلیغیانو متعلق وایي چې دا د امریکې ایجنټان دي. وایي دا چې تبلیغ والا د امریکې ایجنټان دي. دوی له د امریکې نه پیسې راځي. د امریکې نه پیسې خو ماما چې تا ته راځي اچھا ټول پاکستان ته پته ده چا له راځي. د امریکې پیسې خو د پاکستان حکومت ته راځي چې په کابلیانو راوورېږي نو په مونږ راوسسېږي. تبلیغ واورئ زما دې د خدای په ذات قسم وي که په مخ د ځمکه دې وخت کې د 1,40,000 پیغمبرانو میشن کا ادا کوي هغه صرف تبلیغي جماعت ته او صرف تبلیغي جماعت.
ایمان پیدا کوي. دین د هغه چا اوره، د هغه چا. زه نن ستا لوړګي ته راغلی یم، والله که ستا روټۍ وخورم، که د دې صاحبزاده صاحب روټۍ مې وخوړه، دا بیا زما دین بیانول نه شو. خېټې پسې راغلی یم. ستا په پیسو به زه موټر کې په تیلو نه راځم. زما په خبره پوهېږئ؟ که تا ما ته تیل واچول، بیا زما دین نه شو، یا ما ستا روټۍ وخوړه. نه، تبلیغ والا روټۍ خپله خوري، بستره خپله ګرځئ، لوښي خپل ګرځئ، په ځمکه ستا په جومات کې پراته یي، او وایي څه چې وروڼو جومات ته راشئ چې د دین یو څو خبرې درته وکړو. که بل څه وایي، بل څه ویلي پیمانې وایي. بیا د دین خبرې کروڑونه وربونه کربونه مسلمانان را جمع کوي. د مولانا الیاس رحمت الله علیه د خپو د خاورو نه قربان شه. عزیزانو، 160 کاله عمر د مولانا عبدالمعبود، ابل کال وفات شو. ابل کال زه ورغلی یم د مرګ نه 2 میاشتې مخکې. ما ته د مولانا الیاس تپوس وکړو، ما ته وی بچیا پوښتنې مه کوه، د هغه خبرې زما زوی ټیپ کړي دي، ما سره اوس هم کیسټ شته. ویل بچیا پوښتنې مه کوه، مولانا الیاس علم خو پرېږده، تقوا یې دا وه چې یو طالب په مسواک داسې په پوزه والی او په سبق نه پیده. نو ماښام ورغی، دا طالب نه معافي وغوښته، او سبا له ماله راغی چې تم را سره لاړ شه چې په هغه طالب جرګه وکړو، که د قیامت په ورځې دا د مسواک د ګزار تپوس رانه وشو، نو څه جواب به کومه. دا د مولانا الیاس تقوا وه. تانه لوړګې تباه شو، لوړګې ورشه تبلیغ والا چې کم کار په روس کې کړی دی، په روس کې عقل به دې وخوځي. په کم رنګ چې روسیان مسلمانان کړي دی، چا کم رنګ تبلیغ چې په چین کې کړی دی. د چین یو وفد راغلی و، چین دارالخلافت پیکینګ دی، پیکینګ یو عالم و پکې. ما ته عربي کې وایي چې فذهب معي الى السوق انا اشتري المرقات، ما سره بازار ته لاړ شه مرقات علمه. تاسو له عربي درځي؟ درځي؟ قربان ده شم، قربان ده، قربان مونږ ته ووایي، مونږ خو صخرې ته لاس نه دی وړی. قربان ده شم. هغه ورځ یو سړي راته ویل چېرته مونږ علاقه کې یو چرسي پیر دی، ویل دا ټول برکت د دې پیر دی، او هغه قربانې سترګې په چرسو سرې وي. ما ته یې ویل سوچه صاحب دی سترګې سرې، مالبیخ دې نه خو چرسو باندې سرې شوي. ویل دا ټول د ده برکت دی چې زه روټۍ خورم. دا ما وی زمونږ د صوبې دا ګورنر صاحب چې دی خو د هیچا مریدم نه دی، او د ټول صوبه سرحد ګورنر لګېدلی دی، نو ده سره د چا برکت؟ په دې ځمکه د خدای تقسیم دی که بنده چاله څه ورکوي؟ بنده ورکولی شي؟ چې ما ستا دغه ته جیب نیولی، نو زه به تاله څه درکړم؟ کوار نه که سر دی در پورې که کاڼي در پورې تړي دي. عقل وکړئ، سوچ وکړئ. ملک در نه تباه شو، عقیدې هم تباه کېږي، لګیا دی د خېټو د خپل مفاد دپاره. نن مونږ خلق تاسو غلط استعمالو لګیا. ما 14 کاله طالبګیري کړې ده، 14 کاله، او 19 کاله د بنوري صاحب په مدرسه کې استاد پاتې شوی یم. 19 کاله څه چې زما د نظر نه وتې دي، ستاسو دوا د الف غوندې راته یاد